اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې موږ زده کړو how to create a presentation in Canva. څنګه خپل ځان ته په کانوا کې یو presentation جوړ کړو. یعنی تاسو استاد یې د خپلو شاګردانو لپاره یو جوړوي یا د نورو شیانو لپاره، لکه مثلا تاسو یو پروډکټ جوړ کړی ده، هغه جوړوي. یو تا په خپل په اړه معلومات ورکړي د خپل په ځان په اړه. لکه مثلا مکتب نوی شروع شوی ده، شاګردان تا نه پیژني، څه شي نوم ده، څه شي د کار کړی ده، نو ته هغه ور پیژنې، نو ته یو پرزنټیشن ورته جوړوي. نو که چیرې تاسو غواړئ پرزنټیشن جوړ کړئ، دلته کانوا کې په دغه راسه دلته په دغه سرچ کې به ورته لیکئ presentation. نو په دغه ځای کې مو دا ورته لیکو، که چیرې تاسو لکه استاد یې که نه، نو تاسو به په دغه ځای کې ورته لیکئ په اول سر کې teacher یا د استاد presentation. وګوره meet the teacher presentation. نو تاسو به انټر وهئ. تاسو چې انټر وهئ دلته کاته راسئ، په دغه ځای کې دغه وګوره بیا Canva templates 20,000 شل زره templates لري. نو په دغه ځای کې بیا لکه ډیر هغه دي ټمپلیټونه دي، هر یو څه د تاسې خوښ وي تاسې کولی شئ هغه استعمال کړئ. خو په دغه ځای کې چې دي هغه ډیر نیم په پیسو دي او نیم مفته دي. لکه مثلا دغه کرام چې لري هغه په پیسو ده، ترې نشئ کولی شئ استعمال یې کړئ. او نیم چې دي هغه چې دغسې کرام نه لري هغه مفته دي، تاسې کولی شئ هغه استعمال کړئ. نو راباسه لکه مثلا په دغه ځای کې هر یو په زرهاوو ټمپلیټونه دي. هر یو ټمپلیټ چې تا خوښ سو کلیک پې وکړه. کلیک دې چې وکړو په دغه ځای کې کسټمایز دیس ټمپلیټ. نو همدغه ټمپلیټ ستا اوس تاسو ته په یو بل ټاب کې خلاصوي. نو په دغه ځای کې ګوره یوه ټاب دوه دانې سوې. دغه موږ ته همدغه ټمپلیټ یې موږ ته په بله ټاب کې خلاص. نو په دغه ځای کې چې تاسې ګورئ دلته چې ګوره په دغه ځای کې تاته ښیي pages 1 through 12. تاسې 12 ورق هغه لرئ سلایډ لرئ. نو ګوره meet the teacher. دلته راسو دا اوله سلایډ ده. دا خو اولنۍ ده، خو دغه ځای کې لکه دا د پرزنټیشن د څه شي په اړه ده دلته هغه لیکلی دی. ګوره میس مارش دغه استاد یې عکس دلته راوستلی ده. نو که چېرې ته خپله استاد وي دلته کولی سې اپلوډ ته راسې، په دغه ځای کې خپل عکس راولئ. دلته راسې دلته میس مارک دی، لکه مثلا ورته لیکي حفیظ یا خپل فول نوم دې لیکي. که هغه نه جېږي دلته راسه کنټرول ای که دلته ډیکریز که سایز دی، لکه سایز یې کم که. نو ګوره جای او په دغه ځای کې مسته او ته سړی په دغه ځای کې ورته لیکه مستر. دا دلته راوله او په دغه ځای کې ګوره دلته علامه راوستله چې دغه یې ما نوم ده، دغه زه یم، دغه عکس مې ده. کولی چې لکه مثلا د دغو رنګونه هم چینج کړي، دغه باکسونه چې لاندې دي دلته، لکه مثلا د تا غواړې اول سر کې سور رنګ راولې، نو دلته به ته راځې په دغه ځای کې په کلرس باندې به کلیک کوې. کلرس ته چې راغلی که ته راسه سور، دغه بل ته راسه په دغه ځای کې دغه، او دغه ځای ته راسه دا رنګ انتخاب کړه. نو په دغه ځای کې ګوره دغه رنګونه ته راوتل. ته کولی شې د دغو رنګونه چینج کړې، لکه پیکه او تیز. لکه دغه ځای کې راسې دغه تیز راولې او په دغه ته راسې دغه پیکه راولې. کولی شې دغو رنګونه چینج کړې. او درېیمه سلایډ ته چې راسئ ګوره about me، د ما په اړه معلومات کولی شې دغه هم ایډیټ کړئ. لکه مثلا دلته کې لیکلی graduate of the local university I have been teaching for 2 years. I have two fur babies and enjoy playing نو په دغه ځای کې دغه معلومات دي. representative basketball. نو کولی شئ دغه خپل معلومات ور اړ کوئ. لکه مثلا هغه نه
پوهنتون نه خلاص شوی ما 2 کاله مې استاد لکه شاګردانو ته درس ویلی 2 کاله استاد ومنه دغه عمره زمون لرم او د ما د خوښې سپورټ دی دغه والیبال د فوټبال د هر یو څه وي نو تاسې کولی شئ دلته ګوره هره سلایډ کې تاسې غواړئ ایډیټ راولئ نو تاسې به ډبل کلیک پې کوئ نو کولی شئ په دغه جي کې خپل معلومات ور اضافه کړئ کولی شئ لکه مثالا یو سلاید تاسې ډیلیټ هم کړئ ډېره مننه دا و د نن ورځې درس